قدرمنو کتونکو السلام علیکم. د رزلټ ټي وي تر طرف نه محمد علي جوهر تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو کچې تاسو زمونږه د رزلټ ټي وي ګورئ نو دینه مخکې چې زموږ کلاړ شمه او تاسو زموږ دا ویډیو وګورئ، زموږ خبرې ترې تاسو وورئ. نو تاسو کچې چینل سبسکرایب کړی نه دا سبسکرایب کړئ زموږ رزلټ ټي وي. بیا وسره خوا کې چې غنټه بټن دا غوم یقینا چې تاسو ووهئ نو تاسو ته پاره کې آل راشي، آل آپشن آل چې تاسو ووهئ نو تاسو ته بیا نوټیفیکیشن باقاعده راځي او زموږ ویډیوز به تاسو په اسانه باندې کتئ شئ. قدرمنو زموږ رزلټ ټي وي کې مختلف سلسلې موږ تاسو لپاره شروع کړي دي. نن هغې ذکر لږ شان تاسو سره وکړم. زموږ په دې کې لومبی چې کومه سلسله ده چې هغې کې تاسو یقینا تاسو ځینې ملګري زموږ کتلي دي اورېدلي دي، هغه د ادبزار. په ادبزار سلسله کې موږ د شاعرانو او ادیبانو مرکې، د هغې خبرې اترې، د هغې د ژوند حالات او دې سره سره به انشاءالله موږ په کتابونو باندې هم خبرې اترې کوو. په کتابونو تبصره به هم په دې سلسله کې وي. دین علاوه د هنر سفر، د هنر سفر کې به موږ د هنرمندانو، د فنکارانو د هغې د ژوند حالات او د هغې خبرې اترې، د هغې ګپ شپ تاسو ته وړاندې کوو. او دې کې به موږ کوشش کوو چې زموږ کوم مقامي فنکاران دي لکه داسې ملګري شته چې خراباب غږوي، خچیتار غږوي، هغې موږ سره رابطه کولی شي. انشاءالله دې پروګرام کې به موږ شاملو. دین علاوه زموږ یوه بله سلسله چې دا به انشاءالله موږ ستاسو لپاره ډېر ژر شروع کوو، دا پکې لابله. دا پکې لابله کې به طنز و مزاح وي، په هغې کې به داسې څیزونه وي چې هغه د معاشرې عکاسي به پکې باقاعده وي. هغې کې به طنز هم وي او هغې کې به مزاح هم وي. یعنې موږ به داسې مسلې چې هغه په د خندا په شکل کې تاسو ته وړاندې کړو او تاسو د هغې نه سبق واخلئ. دې سره سره زموږ چې کومه ډېره بهترین سلسله ده هغه د روښانه منزل. په روښانه منزل کې به موږ تاسو سره خبرې اترې کوو د صحت په حواله، د ظلمو د هلو ځلو په حواله، د ماشومانو د مستقبل په حواله، دغه شان چې کوم سوشل ورک کېږي، کومې سماجي هلې ځلې کېږي، د هغې نه به انشاءالله تاسو خبرو. تاسو په هغې حواله موږ سره باقاعده رابطه کولی شئ او انشاءالله دغه سلسله به ستاسو ډېره زیاته خوښېږي او په دې کې به موږ د خصوصي ملګرو مرکې هم تاسو ته وړاندې کوو. دین علاوه په دې سلسله کې به د ساینس په حواله باندې معلومات هم وي چې کوم داسې نوي نوي کارونه کېږي، نوي نوي څېړنې کېږي، د هغې نه انشاءالله تاسو خبرو. دې سره سره زموږ یوه سلسله زاړه یادونه. په زاړه یادونه سلسله کې به موږ زاړه ریکارډینګونه او هغه تاریخي ځایونه، هغه تاریخي کلي تاسو سره مخامخ کوو، په هغې به بحث او مباحثه کوو چې کومو یقینا چې هغې باره کې خلک غواړي چې هغه د معلومات هغې سره شریک شي او هغې په علم کې اضافه وشي. نو دغه به وي زاړه یادونه. دین علاوه زموږ یو سلسله زما ژوند. زما ژوند کې به انشاءالله موږ تاسو سره خبرې اترې کوو د مختلفو شخصیاتو د ژوند، د هغې د مصروفیاتو او د هغې د حالاتو په حواله باندې به خبرې اترې په دې پروګرام کې انشاءالله کوو. نو زموږ رزلټ ټي وي تاسو ګورئ، تاسو چینل باقاعده سبسکرایب کوئ که چېرې تاسو نه وي کړی. دغه شان تاسو لایک او کمنټس موږ راکولی شئ. انشاءالله موږ به ستاسو نوم سره په پروګرام کې شاملو. دې سره سره تاسو زموږ د مختلفو سلسلو په حواله باندې موږ سره په ټلیفون باندې هم رابطه کولی شئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0311 97 35 344. په دې باندې تاسو موږ سره خپل احساسات او جذبې شریکولی شئ. ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه.